خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بالسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله: الله أكبر إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. محترم ورونو، باب دا ذکر کېده چې په ونو، کانو، بوټو، چینو وغیره باندې برکتونه حاصلول شرک دی. د هغې څه وضاحت وشو. اوس دا حدیث راوړي، په دې کې اصل کې واقعه ده. ابي واقد الليثي رضی الله عنه فرمایي، د دې نوم دی الحارث بن عوف رضی الله عنه. دا وایي چې موږ د الله د رسول سره حنین ته ووتلو، خو دغه وخت کې اسلام ته نوي د صحابه کرام راغلي وو، د اسلام په تفاصیلو ورته پوره معلومات نه وو. نو موږ روانو، د مشرکانو په دغه وخت کې به یوه د بیرې ونه وه، د هغې نه به طوافونه کول، او دا مشرک همیشه په کاڼو، ونو، بوټو، چینو پسې به ګرځي، قبرونو، ډېر ښکته همتي وایي طواف به کوو او دغې ته به خپله اسلحې را ځوړندولې دغه ونې ته، او د برکت عقیده یې لرله. دا مشرکان دې ته نه وایي چې الله نه پېژني. الله چې نه پېژني هغې ته دهري وایي. مشرکان ښه الله پېژندل، پټګۍ تړلي، غټې غټې ګیرې وي، حجونه یې کول، منځونه یې کول، خو صرف دومره ده چې د الله سره شرک کوي په دې مشرکانو، او په دې د هغوی ونې توی شوې وي. نو وایي د هغوی ونه وه او هغې ته یې خپلې اسلحې را ځوړندولې. نو موږ په یوه ونه ورتېر شو. موږ د الله رسول ته ویل چې یا رسول الله، ګوره د مشرکانو یوه ونه ده او هغې ته وسلې را ځوړندوي، برکت پکې کوي، چې موږ ته هم یوه ونه مقرر کړه، موږ به هغې ته خپلې وسلې را ځوړندوو. شرکي خبره د صحابه کرامو د خولې نه راووتله، او دې معذور دي ځکه معلومات ورته نشته دي. او د الله رسول اصلاح وکړله، صحابه کرامو ډېره ښه اصلاح شوې ده، ځکه د الله رسول اصلاح کړې. الله رسول فرمایله: الله اکبر. دا چغه وکړه چې الله اکبر. بل روایت کې راځي سبحان الله یې ویله، او ویل چې دا تاسو مشرکانه خبرې کوئ. بني اسرائیلو موسی علیه السلام ته ویلو چې کله چې په یو قوم باندې ورل یعکفون، هغوی به د خپلو بوتانو خواته طوافونه کول، اعتکافونه کول. نو هغوی ویل چې اجعل لنا الها کما لهم آلهه. بني اسرائیل خو هسې هم د دې خصو او د دې ونه به الهه جوړول، هغه محبت یې په زړونو کې لا و. ویل چې د دې اله دی، موږ ته هم یو اله ته وګرځوه، یو اله موږ ته مقرر کړه چې موږ هم عبادت شروع کړو. قال انکم قوم تجهلون، جاهلان یاستئ. موسی علیه السلام ته وفرمایل. نو د الله رسول یې اصلاح وکړه. د صحابه کرامو داسې مه وایئ، دا شرکي خبره ده، یعنې ځان وساتئ. نو دا به ووایو، په دې کې کومې فایدې دي هغه هم بیان کړو ان شاء الله تعالی. عن ابي واقد الليثي رضی الله عنه فرمایي، د دې نوم دی الحارث بن عوف رضی الله عنه. خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم الى حنین. موږ د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره حنین ته ووتلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د جهادونو پیغمبر و، جهاد ته سره لاړ. خو دومره وه چې ونحن حدثاء عهد بکفر،
تاسو موږ د کفر نه اسلام ته راغلي وو د اسلام په تفاصیلو نه پوهیا وللمشرکین سدرة یعکفون عندها او د مشرکانو یوه ونه وه د بیرې چې د هغې خوا کې به طوافونه کوله وینطون بها اسلحتهم هغې ته به یې خپلې وسلې راځړندولې نو ګوره دا د باب سره مناسبت دی چې د ونې نه برکت حاصلوو نو په دې زمانه کې څوک د ونو نه برکت حاصلوي دا مشرک دی اگر که مونځ کوي د قبر نه برکت حاصلوي مشرک دی اگر که مونځ کوي یقال لها ذات انواط دغه ونې ته به زوړندی بابا به ورته ویله ذات انواط هغه ونه چې خلک ورته اصلحې راځوړندوي او برکت پکې اچوي نو اوس هم باباګان شته دی د بادو بابا د نیمسري بابا د تبو بابا څلوېښت ګزي بابا شل ګزي بابا ګپ شپ دا خلک د الله سره لګوي ظلم کوي نو وایي د هغوی یوه ونه وه نو فمررنا بسدره موږ هم په یوه ونه ورتېر شولو موږ ویل یا رسول الله اجعل لنا ذات انواط موږ له یوه زوړندی بابا جوړه کړه چې یوه ونه راله مقرره کړه لکه څنګه چې د هغوی یوه ونه ده موږ به هم ترې برکت حاصلوو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم الله اکبر الله ډېر لوی دی ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د شرک بیخ نه به شرکي مسله به د بیخه ختموله انها السنن دا خو تاسو د مشرکانو خبرې کوئ قلتم والذي نفسي بيده تاسو په الله قسم هغه خبره وکړله کما قالت بنو اسرائیل لکه څنګه چې بنو اسرائیلو موسی علیه السلام ته کړې وه اجعل لنا الها کما لهم آلهه زموږ دپاره اله جوړ که لکه څنګه چې د دې مشرکانو اله دی وجاوزنا ببني اسرائیل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم نو کله چې موسی علیه السلام د بني اسرائیل سره راتیر شه دا بحر نه او دا په هغه شرک کې مبتلا شولو الله د بني اسرائیل مدد وکړه او د فرعون نه خلاص کړل خو په یو قوم چې راتیر شول شرک کول بس خټک وای ډنګ ترنټینګي چې ډنګ شي بس خټک ورته به د ټینګي نه تاویږي دواره ناسي ورته نو دوی چې مشرکان ولیدل بني اسرائیل ویل موږ ته هم داسې الهه مقرر کړه تاسو سوچ وکړئ ګوره دلته د الله رسول دغه ونې ته اله ویلی دی تاسو ویو چې موږ ته ذات انوات مقرر که دا بعینه تاسو الله ګرځوئ دا ظلم دی لترکبن سنن من کان قبلکم تاسو به خامخا د یهودو او د نصاراو په نقش قدم پسې ورځئ د بني اسرائیلو او تاسو وګورئ دا امت نن د بني اسرائیلو په طریقو باندې روان دی د غرب چې کومې طریقې هغه ورته ښې ښکاري او د رسول الله وسلم په طریقه باندې شرمېږي الله المستعان دا خبره موږ ذکر کړله چې دلته د ونې نه برکت حاصلول دې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا د هغه آیات سره مشابهه کې لکه اجعل لنا الها ونه مقررول د هغې نه برکت حاصلول د هغې په باره کې د خیر او د شر عقیده ساتل دا عینا دغه ونه د الله سبحانه وتعالی سره شریک ګرځول دي د دې وجې نه د دې په وجه باندې انسان د اسلامي دولت نه خارجېږي اسلامي سرمایه ضایع کېږي او په کفر او شرک کې داخلېږي مناسبت یې د باب سره واضح دی باب به انشاءالله په بل څه مسایل پکې دي په بل درس به هغه مکمل کو باذن الله تعالی والله تعالی اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين